الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو نن د دې په باره کې خبره کوو چې د دې امت غوره خلک دا صحابه کرام. د دې وجې نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما وایي چې الله رب العالمین د انسانانو زړونو ته وکتل، د ټولو خلکو نه غوره زړه دا د نبي علیه الصلاة والسلام، نو الله رب العالمین د وحی دپاره غوره که. بیا الله رب العالمین د انسانانو په زړونو کې وکتل د دې امت د ټولو نه غوره خلک صحابه کرامو، نو بیا الله رب العالمین دغه د خپل نبی محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره اختیار کړل. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، او کم کسان چې د سره دي صحابه کرام دي دا په خپلو منځونو کې نرمي کوونکي دي او په کفارو باندې ډېره زیاته سختي کوونکي. تاسې وګورئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه روایت کوي چې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام د صداقې امر وکړ، وایي ما ویل چې نن به زه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ کېږم. نو چې کله راغلم ما نیم مال د خپل کور نه راوړه او نبي علیه الصلاة والسلام مخکې مې کېښوده چې دا صدقه شو. و چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نو هغه د خپل کور ټول مال را روان کړی و او دا یې د الله رب العالمین د رضا دپاره صدقه که. دغه رنګې عمر رضی الله عنه چې کله خیبر د یهودو نه پاک شو، یهود د خیبر نه نبي علیه الصلاة والسلام وایستل، نو عمر رضی الله عنه راغی او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویلي چې زما په خیبر کې برخه ډېره ځمکه په برخه شوې ده، دا زه د الله رب العالمین د رضا دپاره وقف کوم او د الله دپاره یې وقف کړله. دغه رنګې ابو طلحه رضی الله عنه یو صحابي و، د ده یو باغ و د کجورو، دې ته بیروحا ویلي. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تر هغې پورې به تاسې نیکۍ ته ونه رسېږئ تر هغې پورې چې تاسې هغه مال مصرف نه کوئ چې کوم تاسې ورسره مینه او محبت لرئ، یعنی هغه مال مصرف کوئ چې کوم تاسې ورسره مینه لرئ. نو دا صحابي راغی او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې چې زما د ټولو نه غوره مال دغه بیروحا چې دا د کجورو باغ دی دا دی، نو دا زه د الله په لاره کې مصرفوم. د دې وجې نه الله رب العالمین وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله رب العالمین د دوی نه راضي دی او دوی د الله رب العالمین نه راضي دي. نورونو صحابه کرامو داسې مثال وړاندې کړی دی چې په دې امت کې ساری نه لیدل کېږي. الله رب العالمین هغوی ته اوچت شان ورکړی و. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.